د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام را. دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې له حکمت نه ډک دی. آیا د خلکو لپاره د حیرانتیا ځای و کله چې موږ له دوی څخه یو سړي ته وحی وکړه چې کافران وویروه او هغو کسانو ته چې ایمان راوړی زیری ورکړه چې دوی ته د دوی د پروردګار په نزد داسې نیک اجر دی چې مخکې له مخکې ورکړی شوی. کافران وویل چې بېشکه دا سړی ښکاره کوډګر دی. حقیقت دا دی چې ستاسې رب هماغه خدای دی چې آسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل. بیا د خپل حکومت پر تخت باندې ځلانده شو او د کائناتو انتظام چلوي. هیڅوک شفاعت یعنی سپارښت کوونکی نشته مګر دا چې د هغه له اجازې وروسته شفاعت وکړي. همدا الله ستاسې رب دی، نو تاسې د همغه عبادت وکړئ. آیا نو تاسې به په اوښ کې را نشئ یعنی پند نه اخلئ؟ د همغه لوري ته ستاسې ټول ورګرځېدل دي. دا د الله پخه وعده ده. بېشکه پیدایښت همغه پیل کوي بیا به یې همغه دوهم ځل پیدا کړي. تر څو کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې سرته رسولي دي هغو ته په پوره انصاف سره مکافات ورکړي. او کوم کسانو چې د کفر مسلک غوره کړی دی هغوی به د حق د هغه انکار په مجازات کې چې کاوه یې خوټېدلې اوبه وڅښي او دردناکه سزا به وګالي. همغه دی چې لمر یې روڼ او سپوږمۍ روښانه پیدا کړې ده او د سپوږمۍ د نری کېدو غټېدو پړاوونه یې په منظم ډول ټاکلي دي تر څو چې تاسې په هغو سره د کلونو او نیټو حساب معلوم کړئ. الله دا هر څه د لوبې په ډول نه بلکې له یو مقصد سره پیدا کړي دي. هغه خپلې نښانې د هغو خلکو لپاره چې علم لري په روښانه څرګنده توګه وړاندې کوي. په یقیني ډول د شپې او ورځې په اوښتلو راوښتلو یعنې اختلاف کې او په هر هغه شي کې چې الله په اسمانونو او ځمکه کې پیدا کړي دي د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې له ناوړه فکر او ناوړه چلند څخه ډډه کول غواړي. حقیقت دا دی کوم خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیلهمن نه دي او د همدې دنیا په ژوندانه باندې خوښ او ډاډه شوي دي او هغه کسان چې زموږ له نښانو څخه غافل دي د هغو وروستی استوګنځی به دوزخ وي. د هغو ناوړو چارو په بدله کې چې هغوی د خپلې دغې ناوړه عقیدې او غلطې کړنلارې له مخې سرته رسولې. او دا هم حقیقت دی چې کومو کسانو چې ایمان راوړی دی یعنې هغه رښتینولۍ یې منلي دي چې په دې کتاب کې وړاندې کړی شوي دي او غوره چارې سرته رسولي دي هغوی به د هغو رب د هغو د ایمان له امله پر سمه لاره وخوځوي. له نعمت څخه په ډکو جنتونو کې به د هغوی لاندې ویالې بهیږي. هلته به د هغوی نارې دا وي چې پاکې ته ای خدایه. د هغوی دعا به دا وي چې سلامتیا دې وي او د هغوی هره وینا به په دې سره پای ته رسیږي چې ټوله ثنا ستاینه یوازې د الله رب العالمین لپاره ده. که چیرته الله له خلکو سره په ناوړه چاره کې هم دومره تلوار کولی لکه څنګه چې د دنیوي ښېګڼې په غوښتنه کې چټکې کوي نو د هغو د کړو وړو فرصت به یو وخت پای ته رسول شوی و. خو زمونږ دا عادت نه دی ځکه خو مونږ هغو خلکو ته چې له مونږ سره د یو ځای کېدو هیله نه لري په سرغړونه کې د هغو د لالهانده کېدو لپاره ورته فرصت ورکوو. د انسان حال دا دی چې کله پر هغه باندې کوم سخت وخت راځي نو په ولاړې ناستې او ملاستې مونږ بلی خو کله چې مونږ د هغه کړاو ایسته کو نو داسې ځي ووځي چې ته به وایې هغه هیڅکله په خپله کومه بده ورځ کې مونږ له سره بللي نه وو. په دې ډول له حده تیري کوونکو لپاره د هغوی کړه وړه ښایسته کړی شوي دي. ای خلکو مونږ له تاسې نه مخکې قومونه هلاک کړل کله چې هغوی د ظلم چلند غوره کړ او د هغو پیغمبران هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل او هغوی له سره ایمان را نه وړ. په دې ډول موږ مجرمانو ته د هغو جرمونو بدله ورکوو. اوس له هغو نه وروسته موږ تاسې ته په ځمکه کې د هغوی ځای درکړی دی تر څو وګورو چې تاسې څنګه عمل کوئ. کله چې دوی ته زموږ روښانه خبرې اورول کیږي نو هغه خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیلهمن نه دي
وایي چې د ده پر ځای کوم بل قرآن راوړه یا په ده کې څه تعدیل راوله. ای محمده دوی ته ووایه زما دا کار نه دی چې له خپله ځانه په ده کې څه تعدیل او ترمیم وکړم. زه خو صرف د هغې وحی پیرو یم چې ما ته لیږل کیږي. که زه د خپل رب له امر نه سر وغړوم نو زه د یوې ډېرې هیبتناکې ورځې څخه ویریږم. او ووایه که د الله اراده هم دا وای نو ما به دا قرآن تاسې ته هیڅکله نه واورولی او الله به تاسې ته د هغه خبر قدر هم نه وای درکړی. ښه نو ما خو له دې نه مخکې ستاسې په منځ کې یو عمر تیر کړی دی. آیا تاسې له پوهې نه کار نه اخلئ؟ نو له هغه نه به غټ ظالم بل څوک وي چې یوه د دروغو خبره له ځانه جوړه کړي د الله لوري ته یې منسوب کړي او یا د الله واقعي آیاتونه دروغ ګڼي. دا باوري ده چې مجرمان هیڅکله نشي بریالي کېدی. دا خلک له خدایه پرته د هغه څه عبادت کوي چې نه ورته ګټه رسوی شي او نه تاوان، او وایي چې دا د الله په وړاندې زموږ سپارښتګر دي. ای محمده دوی ته ووایه آیا تاسې الله له هغې خبرې نه خبروئ چې پر هغې باندې هغه نه په اسمانو کې پوهیږي نه په ځمکه کې. هغه له هغه شرک نه چې دوی کوي پاک دی او لوړ او پورته دی. په ابتدا کې ټول انسانان یو امت وو، بیا وروسته هغوی بېلابېلې عقیدې او مسلکونه جوړ کړل. او که ستا د پروردګار لخوا لا له پخوا یوه خبره فیصله کړای شوې نه وای نو په کوم شي کې چې هغوی په خپلو منځو کې اختلاف کوي د هغې به پریکړه شوې وه. او دا چې هغوی وایي چې په دې پیغمبر باندې د ده د رب له لوري څه کومه اندېښانه ولې نازله نه شوه، نو دوی ته ووایه د غیبو څښتن او واکمن خو یوازې الله دی. ښه ده سترګې په لاره اوسئ، زه هم له تاسې سره منتظر یم. د خلکو دا حال دی چې له کړاو نه وروسته چې کله موږ په هغو باندې د رحمت خوند وڅکو نو هغوی سمدلاسه زموږ د نښانو په باب په دسیسو لاس پورې کوي. دوی ته ووایه الله په خپل چل کې له تاسې نه ډېر تیز دی، د هغه په رښتې ستاسې ټول چلونه لیکي. هماغه الله دی چې تاسې په وچه او لمده کې ګرځوي، لکه چې کله تاسې په کښتیو کې په سپرېدو په موافق باد سره خوشحاله سوکاله سفر کوئ او بیا په ناڅاپي ډول مخالف توند باد راوالوځي او له هرې خوا نه څپې څپانده کیږي او مسافران انګیري چې په طوفان کې راګیر شول. په هغه وخت کې ټول خپل دین یوازې د الله لپاره خالصوي او داسې دعاګانې غواړي چې که تا مونږ ته له دې بلا څخه نجات راکړ نو مونږ به شکر ویستونکي بندګان شو. خو هغه چې کله هغوی وژغوري نو بیا هماغه خلک له حق څخه په انحراف کولو په ځمکه کې په سرکشۍ لاس پورې کوي. ای خلکو ستاسې دا سرکشي برعکس همدا ستاسې په زیان تمامه شوې ده. د دنیا څو ورځني خوندونه دي واخلئ، بیا زموږ لوري ته ستاسې راګرځېدل دي. په هغه وخت کې به موږ در وښیو چې تاسې څه کول. د دنیا د دغه ژوندانه مثال چې تاسې د هغه په نشه کې مست یې زموږ له نښانو څخه غفلت کوئ داسې دی لکه چې له آسمان نه موږ اوبه ورولې نو د ځمکې حاصلات چې انسانان او څاروي ټول یې خوري ښه ګڼ شول. بیا په همغه وخت کې چې د ځمکې خپل پسرلی و او کښتونه ښکلي ښایسته پکې ولاړو او د هغې څښتنانو دا ګڼله چې اوس موږ له دې نه په ګټه اخیستلو قادر یو. په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې زموږ حکم راغی او موږ هغه داسې تالا والا کړل چې ته به وایې پرون هلته له سره څه شی نه و. په دې ډول موږ خپلې نښانې د هغو خلکو لپاره په ډاګه څرګنده وړاندې کوو چې فکر کوونکي پوهېدونکي دي. تاسې په دې فاني ژوندانه باندې غولېدلي یې او الله تاسې ته د سلامتیا د کور په لوري بلنه درکوي. لارښوونه د هغه په واک کې ده، چاته چې د هغه خوښه شي سمه لاره ورښي. کومه کسانو چې د ښو چارو لاره غوره کړه د هغو لپاره ښېګڼه ده او زیاته مهرباني. د هغو پر مخونو باندې به توروالی او خواري خوره نشي. هغوی د جنت مستحق دي، هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. او کوم خلکو چې د بدیو ګټه کړې ده د هغو چې څنګه بدي ده همغسې بدله به ومومي. خواري به ورباندې مسلطه وي، هیڅوک به له الله نه د هغو ژغورونکی نه وي. د هغو پر مخونو باندې به داسې ترږمۍ خوره شوي وي لکه چې د شپې تورې پردې ورباندې غوړېدلې وي.
هغوی د دوزخ وړ دي، هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي.